که چا نه په مانځه کې اولنۍ قاعده پاتې شوله نو په ده باندې سجده سهوه واجب شو او که نه د واجب. ګران کتونکو دا ډېر زیات مهم او ډېر زیات ضروري سوال دی. اکثره خلک داسې وي چې هغه په سوچ کې لاړ شي او بیا د نه اولنۍ قاعده پاتې شي، خو ده ته بیا دا پته نه لګي چې زه به سجده سهوه کوم او که نه به کوم. ګران کتونکو ټول اول خو پېژنئ چې اولنۍ قاعده وایي څه ته. ګران کتونکو که چېرته مونځ چې دی 3 رکعاته وي یا 4 رکعاته وي نو په دې کې به خامخا 2 قاعدې وي. اولنۍ قاعده د 2 رکعتونو وروسته رادرومي، دې ته اولنۍ قاعده وایي. او قاعدې معنا د ناسته، یعنی په اندازه د تشهد باندې ناسته اولنۍ قاعده کې یو مونځګزار باندې واجب دو. نو که چېرته یو مونځګزار په 3 رکعاته مونځ کې یا په 4 رکعاته مونځ کې اولنۍ قاعده ادا نه کړي، دنه چې د اولنۍ قاعده پاتې شوله نو یعنی د واجب پرېښودلو نو اوس په ده باندې سجده سهوه واجب شوله. نو دی بیا په آخري قاعده کې چې کله دی تشهد عبده ورسوله ته ورسوي نو دی ښي طرف ته یو طرف ته سلام وګرځوي، هغې نه وروسته دی بیا تکبیر ووایي او سجده دې وکړي، هغې نه وروسته دی بیا راوچت شي، بیا تکبیر ووایي، بیا یې سجده وکړي، مطلب 2 سجدې دې وکړي، په هغې کې تسبیحات 3 ځلې ووایي او تشهد دې سر نه شروع کړي، هغه سلام پورې دې مونځ ورسوي نو دغه مونځګزار دغه مونځ ادا شولو. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.